د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ نن یکشنبه د روان لمریز کال د جدي میاشتې په 3 نیټه د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د ټاکل شوو موضوعاتو په اړه بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون یا د غونډې ته د MCC چینایي شرکت له لوري د میساینا کان د انکشاف او همدارنګه د پروژې د ژر پیل لپاره د ځمکې لاندې کان کیندنې په میتود نوې طرحه د بحث لپاره وړاندې شوه. په غونډه کې تر مفصل او هر اړخیز بحث وروسته د کانونو پټرولیم وزارت په مشرۍ بین الوزارتي کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو د وړاندې شوې طرحې په اړه له قراردادي شرکت سره تخنیکي ناستې ترسره خپل راپور د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. په یاده غونډه کې همداراز د کانونو پټرولیم وزارت له لوري د قشقري نفتي او ګازي بلاک د قرارداد وضعیت څېړلو راپور هم وړاندې شو. وړاندې شوی راپور له ارزونې وروسته تایید او د کانونو پټرولیم وزارت په مشرۍ بین الوزارتي کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو په هیواد کې د مازوت نفتو د تصفیه خونې جوړولو په برخه کې پانګوال جذب او په ټولو معیارونو برابره تصفیه خونه جوړه کړي. د اقتصادي کمیسیون په یاده نوبتي غونډه کې د بدخشان ولایت له بهارک څخه تر اشکاشم ولسوالۍ پورې د غځېدلي سړک د پاتې 100 سلنه چارو د بشپړولو لپاره د مالي سرچینې پیدا کولو موضوع هم د بحث لپاره وړاندې شوه. په غونډه کې تر مفصل بحث وروسته پریکړه وشوه څو د ټولګټو وزارت د یادې پروژې د ټولو تخنیکي او مالي اړخونو ارزونه ترسره او خپل راپور د اقتصادي معاونیت له مقام سره شریک کړي. دغه سړک 150 کیلومتره اوږدوالی لري چې 80 سلنه چارې بشپړې شوي دي. په یاده غونډه کې همداراز د نفت او ګازو دولتي شرکت نورم او سټنډرډ ملي ادارې او ملي تدارکاتو ریاست له استازو څخه جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو د دولتي ادارو د تیلو د هغو قراردادونو په هکله چې اټکلي قیمت یې تر 100 میلیونه افغانیو زیات وي په دې اړه ګډې تخنیکي ناستې ترسره خپل راپور د اقتصادي معاونیت له مقام سره شریک کړي. د اقتصادي کمیسیون په یاده نوبتي غونډه کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په تړاو د مشرقي ولایتونو د ولسونو غوښتنې هم د بحث لپاره وړاندې شوې. تر مفصل بحث وروسته ټاکل شوې بین الوزارتي کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو د یادې موضوع هر اړخیز ارزونه ترسره خپل راپور د اقتصادي معاونیت له مقام سره شریک کړي.